سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د یو نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم ځو د ورډ پروګرام پرانیزو. بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوم، راځم انزرټ ټیب ته. دلته په تیر درس کې مې پکچرز لوستي وو، په دې کې هم شیپ لولو. شیپ یعنی شکل. دا څه کار کوي؟ دلته راځو مختلف شکلونه یا دغه شیپونه دي چې موږ کولی شو دې څخه انزرټ کړو. مثلا ویکټور ته اړتیا لرو، تیر کولی شو دې څخه انزرټ کړو، یا مثلا د وینا شیپ چې چا وینا کړې هغه دلته انتخاب کړو، یا دغه شیپونه نور چې مثلا کوم دلته شتون لري کولی شو له دې څخه یې انزرټ کړو. کله چې دا شیپ انزرټ کوو په اتومات شکل شیپ فارمټ دغه ټایپ هم دلته اضافه کېږي، یعنې څخه کولی شو چې شیپ ته فارمټ ورکړو. له دې څخه کولی شو نور شیپونه هم انزرټ کړو. ورسره مثلا وایم چې دغه شیپ هم ما دلته انزرټ کړه، کولی شو ورسره اضافه یې کړو. راځم په همدې شیپ کې کار کوم. لومړی دلته وګورئ، له دې څخه ټول پوهېږو چې شیپ چې کولی شو غټ او واړه کولی شو، سور یې کموي، زیاتوي، ټیټوي، جګوي، رقم کولی شو له دې څخه یې وکړئ. بل دغه زیړ ټکی څه کار کوي؟ کله چې د باندې کلیک وکړئ وګورئ دغه تاوال یا دغه قات چې دلته په دې ډیزاین کې دی کولی شي له دې څخه څه کوي؟ کم او زیات یې کوي. مثلا وایي چې په دې شکل کم شي یا په دې شکل زیات شي، کولی شي له دې څخه انتخاب کړئ. دا دلته مو ویل چې بل شیپ اضافه کولی شو. ایډیټ شیپ څه کار کوي؟ ایډیټ پوینټس دغه ټکي پکې اضافه کوي. مثلا ته وایي چې دا شیپ په کوم رقم شي، مثلا وایي چې په دې رقم شي، دې باندې کلیک وکړئ، دلته وګورئ او پوینټ هم پکې اضافه کړه. بیا بل راځئ، یا مثلا په دې شکل دغه پوینټ هم ورته وایي چې په دې رقم شي، دا هم په دې رقم کولی شي څخه ایډیټ کړئ، نور ډیزاینونه پکې خپل اضافه کړئ، کار پرې وکړئ. نو له دې څخه دا کېږي. بیا تر دې وروسته راځو ډرا ټکسټ باکس. ټکسټ باکس څه کار کوي؟ دا د متن لپاره دلته مثلا ټکسټ باکس ته یو باکس اضافه کوي. مثلا په دې کې غواړئ چې دلته دا بل متن اضافه کړئ، کولی شي ټکسټ باکس پکې اضافه کړئ او متن پکې ولیکئ. او د دې تر څنګ کله چې په دې باندې رایټ کلیک وکړو، دلته ایډیټ ټکسټ په نامه یو آپشن لرو، اډ ټکسټ وبخښئ. په دې باندې چې کله کلیک کوو کولی شو په دې چې کې په خپله شیپ کې هم لیکل یا متن اضافه کړو. نو دا له دې څخه کوی شو. بیا تر دې وروسته راځم بیا هم دې شیپ فارمټ ته. دلته نور ډیزاینونه دي چې دغه شیپ ته کولی شي انتخاب کړي. مثلا دغسې ډیزاین ورته غواړئ، په دې شکل یې غواړئ چې کوم غواړئ، کله چې ماوس ورباندې وایسئ دلته چې کېږي تاسو ته اضافه کېږي، یا مثلا په دې شکل کوم چې تاسو غواړئ کولی شئ پکې دې څخه جوړې کړئ. فیل شیپ کوم رنګ واوسي؟ په دې رنګ واوسي. کوم رقم مثلا وایي چې په دې رنګ راته واوسي. آوټلاین دغه شاوخوا خط یې چې د په کوم رقم واوسي، مثلا ورته وایي چې تور دی، په دې کې بیا کولی شئ دلته مثلا د آوټلاین یې زیات او کم هم کړئ، ډیزاینونه پکې ورکړئ. مثلا په دې شکل دلته کولی شئ دا وګورئ، لکه ځینې کتابونو کې صفحو کې به مو لیدلي چې په دغه شکل هم پکې وي. ډیشز کولی شئ څخه د خطونه اضافه کړئ. مثلا زه ورته وایم چې دا راته په دغه شکل واوسي، لکه یوه زړه پخوانۍ ورقه. او شیپ افیکټ له دې څخه کولی شئ چې افیکټونه ورکړئ، شیډو سوری ورکړئ، ریفلیکشن انعکاس ورکړئ چې په کومه خوا مثلا په دې رقم واوسي، په دې رقم وغواړئ. دلته وګورئ لاندې تاسو ته بل ډیزاین ښکاري، انعکاس ورکوي. ګلو شاوخوا ته یې په دغه شکل یو ګلو غوندې پکې واوسي، یا سیوری غوندې، یا دا مثلا کوم رقم وایي چې دغه کونجونه سافټ شوي وي. بیبل هم ځان ته ډیزاین. دلته څومره پرې کار وکړئ کولی شئ بیا چې وکړئ انتخاب یې کړئ. دلته وګورئ مثلا په دغه شکل دلته 3D شکل یې تاسو ته برابروي. 3D روټیشن مثلا په دغه رقم وایي چې درته اضافه شي، په دې رقم چې تاسو غواړئ دلته یې کولی شئ. تر دې وروسته دلته د فونټ لپاره تاسو مثلا متن پکې اضافه کوئ، څخه سټایل ورته جوړولی شئ. دا هم په همدې شکل د فونټ بیا رنګ یې ده، د دې څخه آوټلاین یې ده، او د دې څخه بیا سټایل یې ده چې دا هم په انزرټ کې په دغه برخه کې بیا لولو ورډ آرټ سره اصل ته مربوط کېږي. او تر دې وروسته په ټکسټ ډایرکشن کې څه رقم کوئ؟ مثلا متن پکې په کوم رقم اوسي، په دې رقم، یا مثلا زه دلته راځم په دې کې وایم چې دا مې له دې حالت څخه ویسته چې فونټ پکې اضافه کړم. په دې کې مثلا زه راځم دا متن ما لیکلی، په دې باندې کلیک کوم، دلته راځم ټکسټ ډایرکشن په دې رقم اوسي، په دې رقم غواړئ درته متن اضافه شي، په کوم رقم. دلته اپشنونه دي تاسو کولی شئ چې جوړ یې کړئ. او تر دې وروسته دغه مهمه برخه چې د پوزیشن څنګه چې
ایمیج برخه کې مو هم ویلې چې دلته د متن په کونج کې اوسي، منځ کې اوسي، دې خواته بیخي د ورقې په منځ کې اوسي، دلته پوزیشن ورته انتخابولی شي. رب ټیکسټ څه کار کوي؟ سکویر یعنې غوړې اړخ خواته انتقال کوي. ټایټ د خط په منځ کې کوي، ترتیب یې کوي. throughout, top and bottom, behind text, in front of text. دغه مختلف اپشنونه چې کولی شي د څخه انتخاب کړي. bring forward, bring to front مو هم په ایمیج کې هم ولوسته. bring forward مخته راوړل، bring to front بیخي اولې ته راوړل، او bring in front of the text د خط مخې ته راوړل. send to back شاته وړل، send to back بیخي آخري برخې ته وړل، او send to behind text د خط شاته وړل. په همدې شکل الاین په دې کې متن هم کوم چیرته ویسي روټیټ تاوولي، لکه څنګه چې په ایمیج کې مو ویلې. همدې شکل یې څخه سایز هم غټه واړه کولی شي، لکه څنګه چې په ایمیج کې مو ویلې. دې څخه هم کولی شي سایز تغییر کړي، او هم جنان له دې څخه هم کولی شي. نو دا و د شیپ برخه چې په انزرټ کې مو تاسو ته در وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې اوس هم مو زده کړې وي. په راتلونکي درس کې به نورې برخې هم انشاءالله ولولو. خدای دې وکړي چې ملتیا مو وکړي. تر بیا ښې چارې.